نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. دو کلمی دی گوره اللہ تا ډیره محبوبی دی و گرانی دی وتا او دو کلمی دی پا جب ډیره اسانی دی خو پتل د میزان که ډیره درنی دی. یو سبحان اللہ وبحمده کلمه دا او بل سبحان اللہ العظیم کلمه دا. او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی سوک دا ورز سلزل دا کلمه ہوئی سبحان اللہ وبحمده دا ورز سلزل ہوئی نو که دا دریاب دا زگ بر گناہون می اللہ ماف کئی او تی پا دی نیت بانی ہوئے جزو خو گناہگاری ما اللہ بس دا وزیپا کو مچ اللہ تعالی می دا گناہون ختم کی. نو ابن بطوال رحمه اللہ وی چې په دې لږ عمل چې الله د دې ډېر اجر وعده کړي دا د طلب والا د پاره د ګورې دا د بغیر د طلب والا الله دا اجر نه ورکوي. طلب څه مطلب؟ تاسو چې دې درس له راځئ هر یو تن وایي چې زه الله ته ځان څنګه ورسوم. د هر چا دا خواهش دی چې زه د الله رضا څنګه حاصله کړم. د هر چا دا خواهش دی چې زه د خپل ګناهونه په الله تعالی څنګه معاف کړم. دې ته طلب وایي. نو صدقو کې هم سرپنه کې ورکوي په ذکر کې وخت نه ضایع کوي منظم کې او عفو هم کې خو چې کم یو کار درته د نیکۍ ښکاري بس هغه په دې وجه کې چې زه الله ته محبوب شم. اوس یو سړی دی دا تړی پې ډېر شته نه چې زه الله ته ځان نږدې کړم الله مانه رضا شي جنت ته لاړ شم او تا په بازار کې راونی ته راشه مړه ده سبحان الله الحمدلله یو سلزله ووایه او په زور پې سبحان الله الحمدلله سبحان الله الحمدلله سبحان الله ته ته الله تعالی د دریاب د زګ عمره ګناهونه نه معاف کوي. په دې لږ ذکر باندې الله چې معافي کوي او ثوابونه ورکوي دا د طلب والله ورکوي. یا بطور مثال صحیح حدیث دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې څوک په ورځ کې سلزله اللہ اکبر وی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلزله وی نو په عمل نامه کې ول الله تعالی 1000 نیکی لیکي. ځکه چې په یوه نیکی لس نیکی الله ورکوي. فیو عمل بانی من جاء بالحسنتی فله 10 امثالها او الله 1000 صغیره گناهونه د عمل نامې نه د الله اکبر په وجه ختمي. نو دا څور کوټه عمل خو یعنی آسان کار شو خو ثواب یې څونه ډېر دی. او دا ضعیف حدیث هم نه دی چې ګنې یو سړی و یار موضوعي به منګړت به ضعیف به نه صحیح حدیثونه دي.